ای زما وروره د خدای وري ته وګوره د رسول وري ته وګوره مه کوه زه ډېر عزتناکه کورنۍ یم زه ډېره بېوسه کورنۍ یم خدای وري ته وګوره که به دا زما تصویران وایي چاته ورښکاره کوي یا به وایي چاته ورکوي بس دغه دی دا همیشه دا نه فساو کوي دا ښه سرمایدار هم دی بس دا به زه فساوم دا به نه پرېږدم چش دی آقا جانه یو شی نشته یو شی نشته یار څنګه شي نسته زما انډیوال عثمان آغا ما ته حال نه وایه یار حال نه ده حال خبره نه ده بس زه په خپل کار ښه پوهېږم یاره ما ته هم لږ سر راخلاص که یاره اوس نو ته دا وینې دا هلک دا هلک اوس زه فساوم ته ما چې اوس ورته ګوره زه اوس دته په وټساپ باندې دته زه میسیج پرېږدم ما چې اوس ته ګیم ته ګورې زه څه رقم دی فساوم څه رقم پیسې نه بس ما چې اوس ورته ګوره پر وټساپ باندې ته وره میسیج پرېږدم نو په وټساپ باندې میسیج راوړي ګور چا پرېږدي ته اوس یې وګورم دا خو انډیوالان هم نه دي دا څنګه ناولاده نمبر دی وایس یې هم پرېږدي ته اوس یې وایس واوره وروره ستا د کور د خاندان ګرد تصویران پر نیټ پر فیسبوک باندې چلیږي دې ته خبر یې که نه یې خبر هی څه وایي زما د کور تصویران څنګه په فیسبوک باندې چلیږي ته اوس زه وایس ورته پرېږدم وایس یې راغلی ته ورته دی څه وایي ها وروره ته څوک خبرې کوې زما د کور تصویران بیا چیرې تا پر فیسبوک ولیدل ته ما له راواستوه دا تصویران اوس به زه لینک ور واستوم دغه دی لینک یې هم اوس راواستولی او وایس یې هم پرېږده ورته زه ور وایس واورېدی په وایس کې وایي څه وروره دا لینک چې ما در استولی دی پر دا یې کلیک که ستا د کور تصویران به ګرده دله راوړي دغه سره کلیک که ویې ګوره زه زه لینک ووم ولې کار نه کوي یار ته اوس یې بیا پر ووم یا دا خو یو شی هم نشته دا څنګه دی وایي ما تا لینک در واستو بس کار اوس دې لینک یې کلیک کوي بس ورته دا آیډي زما په لاس کې ده چې زه څه رقم استعمالوم هغه رقم یې استعمالوم ته اوس زه دله څو دانې تصویران د کور ور واستم واره کې وګرځېږم دا اوس وګوره دا آیډي ګرده زما په لاس کې شوه دغه تصویران ور واستم که دا ور واستم دا ور واستم دا دوستي بس اوس مې ور واستول اوس زه وایم دی به هغه کوي اوس ما چې ورته ګوره دله اوس ورځي ودر شیان خیر راوستې اوس یې خلاص کړم وایي حاجي د کور تصویران ده سره څه غواړي د کوچنیانو د ای څه حال دی چې دي ته زه ټلیفون ورسره وکړم ها وروره ته څوک یې څو خبرې کوې سره دا زما تصویران څنګه تا له درله بس بچو اوس ستا ټوټل موبایل زما په کنټرول کې دی چې زه درته وایم ته به هغه کوې ای زما وروره د خدای وري ته وګوره د رسول وري ته وګوره مه کوه زه ډېره عزتناکه کورنۍ یم زه ډېره بېوسه کورنۍ یم خدای وري ته وګوره که به دا زما تصویران وایي چاته ورښکاره کوي یا به وایي چاته ورکوي سته څه وایه زیاده سره مه د رسول وري ته وګوره د خدای وري ته وګوره که به ته دا نه راکوې زما وروره بس ډېرې خبرې مه کوه چې زه څه درته وایم اوس به هغه کوې اوس ما دا ځای غوښتو اوس دا یې وکړه چې زه کوم درته ووایم هغه کار وکړه ستا د کور تصویران به ګرده ډیلیټ شي څه کار وکړم ته یې راوښیه وروره بس دا یې وکړه 10 لک روپۍ بندوبست وکړه 10 لک روپۍ راواستوه زه دا ستا د کور تصویران د ټیک ټاک ګرده ختموم 10 لک روپۍ له ما سره څه غواړي وروره زه غریب سړی له ما سره یو وخت هم نشته خدای وري ته وګوره یاره 10 لک روپۍ ډېر غټ رقم دی یاره مه کوه یاره زما عزت مه اخله بس په نور خبرې م سر نه خلاصېږي ستا موبایل زما په کنټرول کې دی که ته دا غواړې چې دا شی نه وسي ستا د کور تصویران پر سوشل میډیا نه سي ولاړ مخته نو ته دا یې وکړه ما ته 10 لک روپۍ راکړه که 10 لک روپۍ نه راکړې دا ستا تصویران دا ستا د کور د ښځو تصویران زه پر سوشل میډیا پر بل چا هم خرڅوی شم هغه یې د ما څه په ښه بیه اخلي زه یوه ګنټه انتظار درته کوم که دې دا کار وکړي ټیک دی که دې نه وکړي زه دا تصویران پر بل چا خرڅوم اوس زه څه وکړم خدایه پاکه ما د چا وسته دا لینک ووه چا راته وویله څه نه بیا بخته ومه که زه به بچي باندې مثل نو څه خلاصه به اوس کومه څه اخر بس دا هم دا دی فساو کوي بس کار وشو اوس څه یې کوې آغا جانه یا وروره دا ډېره ښه پسته خواري ده وروره بس چا له پر وټساپ باندې لینک ور واستوه بس هغه اډي هیک که بس هغه له د هغه د کور تصویران واستو بس خپلې پیسې دي جنایخه
ناغه جان ته په خپل کار څه پوهېږې زه درته ولاړم مخې دې ښه. السلام علیکم ملګرو دا زما او د زرداد اکشنه میسج مې کتلی ملګرو دا نوې فراډ چل شوی دی پر لینک پر واتساپ باندې لینک در راواستي ته چې چیرې کلیک کې ستا موبایل ټوټل ډیټا دله ورسي یا چې دی غواړي هغه کار په تا کوي نو موږ صرف د دې لپاره جوړ کړی دي ناولغه خلک ته د تر لینک دراستی کتن هغه باندې مکلیک کوي مې ګوري که څه ضرورت نه څه څوک لینک دراواسي ګوري لامه کچیر شناخته لینک دراواسي چې دی ناوله د سړی لینک دراواسي هغه ما ګوري دا نوې پلاټ چل شوی دی د خلکو څخه پیسې اخی کوم چیر زموږ د اکشن میسج پر شوی مخته سره شیر کی چې بل پښتون ورور یا بل مسلمان څوک لوټ نه کی